په سلامونو نیکې هیلو یو ځل بیا هرکلی درته کوم هیله لرم روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي یو ځل بیا ادبي بنډار د شهزاده معیار له یوټیوب چینل نه ګورئ زموږ سره خواږه او تکړه شاعران شته نو د دوی نه به پوښتنې کوو نو عطاالله ګهي صاحب ښه راغلاست درته وایم سلامونه معیار صاحب تاسو ته ستا د خپرونې ټولو خوږو مینهوالو ته علیکم السلام ورور خپرونې ته مو څه راوړي دي یو غزل ورته وړاندې کړم معیار صاحب تاسو ټولو ته د ډالۍ وي خوږو ګورګورو پسې مړ مړ یمه خوږو ګورګورو پسې مړ مړ یمه ستا په خبرو پسې مړ مړ یمه او د سپینې ږیرې نه حیا کوم ګنې د سپینې ږیرې نه حیا کوم ګنې شونډو شکرو پسې مړ 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 یمه ډېره مننه او زار دې د هورو له غلمانه شمه زار دې د هورو له غلمانه شمه زه ستا لیدلو پسې مړ مړ یم او ښکلی مسکی شو ویلې زه د ګهیس ښکلی مسکی شو ویلې زه د ګهیس ښکلو غزلو پسې مړ مړ یم ښکلو غزلو پسې مړ مړ یم واقعا ګهي صاحب نو ډېر خوندور به انشاءالله بیا تاسو سره به نورې مرکې هم لرو راځو ارماني صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست درته وایم او څه مو راوړي دي زموږ ادبي بنډار ته بس مننه ژوندی اوسئ په خپل وار سره د درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ او خوښ او خوشحاله به وي دا به یو مصنوي مې لیکلی دی په دې وروستیو کې نو که چیرې د درنو ملګرو اجازه وي هغه به در سره شریک کړم سترګو او ارشاد وایي بیا به ځو په سیل به وځو بیا به ځو په سیل به وځو بیا به ځو په سیل به وځو زه جوړه رکیب به سوځو د وطن وشنو درو ته زه به سیل و تماشو ته خپل د کلي و کوڅو ته د صحراو و ډاګو ته بیا به هلته شنې رمې وي د چوپان به پرې نارې وي مازدیګر به تلی کږدۍ ته و دیدن او شینخالۍ ته ښه رنګین مازدیګری وای چې یو زه او بل لالی وای ها شنې ونې او باغونه د شپېلویو اوازونه د شپونکیانو بیا مزې وای راته کړې زمزمې وای د شپونکیانو بیا مزې وای د شپونکیانو بیا مزې وای راته کړې زمزمې وای مازدیګر او د رود غاړه هلته وای زه اوته دواړه چې مرشدو بیا ته راسته وای خاص په سیل او تماشه وای هر ماښام اور راته بل وای بس پر یو خدای متوکل وای زړه مې بیا غواړي سیلونه کندهار اش او شنه باغونه غوړولی انار ګل وای پاشي پاشي کاکل وای ډېر ښه واقعا ارماني صاحب ډېر خوندور مصنوعي مو لیکلی و په ګوتو مبارکت همدا ستاند او روان اوسئ مننه ژوندي اوسئ اباد اوسئ نو لیدونکو په دې برخه کې ورځو خو ځوان طبیعته شاعر ته نو خاوري صاحب ته خاوري صاحب سلامونه نیکې هیلې تاسو ته وایي او خوښ یو چې نن راسره یې په دې ادبي بنډار کې نو ښه راغلاست هم درته وایو څه مو راوړي دي د شهزاده معیار د یوټیوب چینل لیدونکو ته مننه کوم معیار صاحب خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي او ټولو ته سلامونه وړاندې کوم یو وړوکی غونده غزل ده وایي د خیال ټالونو مې وجود ته ښه تاوان اړوي د خیال ټالونه مې وجود ته ښه تاوان اړوي چې انتظار یم خلک خاورې په جانان اړوي او په خپل راتګ دې را په برخه کړه د ژوند ساګانې په خپل راتګ دې را په برخه کړه د ژوند ساګانې څنګه چې غره کې هسې لل مې ته باران اړوي او په مینتوب کې دا کوم حد ته رسېدلی یاره په مینتوب کې دا کوم حد ته رسېدلی یاره په میکده کې چې بوتل بوتل په ځان اړوي په میکده کې چې بوتل بوتل په ځان اړوي مننه کوم خوندور غزل مو لیکلی و په ګوتو مبارکت تل همدا ستاند او سوکاله او آباد اوسئ ژوند تاسو مننه کور ودان آباد اوسئ رب مو اوسئ ښاد اوسئ نو د دې ادبي بنډار په وروستیو کې فقط څو کرښې درته وایم وایي کیدای شي نور در سره نه وم کیدای شي نور در سره نه وم له دې وروستۍ سامې انځور وبسه ما د اعصابو لس ګولۍ وخوړې د هندو لورې دا هم ستا د لاسه پاک رب سپارو ښه وخت د خدای په امان تر بلې خپرونې